إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف کو شوق سره اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. خدا کے سر دچا پکاروی خدا کے سر دچا پکاروی پہ خبر کے اللہ بیت اللہ سرب بین گرانو بدل رہے اہل سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشتے قصخوانی کباڑی بازار پہ خبر خار دا مجاہد فیض اللہ دکان. لنڈ پلنڈا باید ہر مسلمان دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرتنا پلنڈ انداز کے مختصر دا سے خبر ہوئی کہ دا نبی علیہ السلام خپل نوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پلار نوم عبداللہ دے او دا نیکه نوم عبد المطلب دے چی پیدا کیگی پلار مخ کے وفات شو مور وفات پشپک کلنی کیو او دا نیکه وفات پات کلنی کیو دا 12 کالو پا عمر باندے شام تا دا بحیرہ راہب سرا دا تجارت سلسلہ 15 کلنی باندے بی بی خدیجی رضی اللہ عنہ سرا دا نکاح کیدلو 15 کلنی باندے مشر لور دا نبی علیہ السلام بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ دا آغی پیدایشو 40 کلنی باندے دا نبی علیہ السلام دا پیغمبری ظہور و بعثتو. مختلف روایات دی خو پراجح قول باندے 52 کلنی باندے دا معراج واقعوا 53 کلنی باندے دا ہجرت واقعوا مدینی منوریت او بیا دا ہجرت پا 2 کال باندے دا بدر غزا او دا ہجرت پا 3 کال یعنی 12 میاش باندے دا احد غزا. دا مختصر سیرت دا نبی علیہ السلام او دا مدنی زندگی پلس کلنی کے نبی علیہ السلام ویش غزوات کردی دی یعنی آغا جنگونا چی رسول اللہ مبارک پلور کے حاضری کردی دی او 52 سے سریی لی گلی دی صحابہ کرام قومندانان مقرر کردی دی دا آغی پا اطاعت کی جہاد تلخ کری لی گلی او دا 3 کالو پا عمر باندے نبی علیہ السلام دا دنیا نا رحلت کردی چی مدینہ منورہ کے دا ہجرت 10 کال. نیو مشہور غزا چی دا اکثر مورخین و پنیز بانے پا 4 کال شوی دا او دا امام بخاری رائے دے کے مختلف دا آغاوی چی ندا پا 5 کال شوی دا چاگی تا غزوة الاحزاب او غزوة الخندق ویلش. ننے تقریر دا خندق دا غزا متعلق چا دی غزا سر متصل غزوی بنی قریظہ ہم راغلی دا داغی ذکر با ہم ورکیوش. کافران دا دین اولند ٹولو جنگونو کے یو قبیلہ 2 قبیلی جنگ تراتلی کله چې د نبی علیہ السلام مرګري سیوا شو په بدر کې کافرانو ته سخت شکستونه ورکړه. د دینه بعد
مدینه منوره کې د یهودو دوه لوی قبیلې وي، یو ته بنو نذیر وي، دویم ته بنو قریظه وي. دا بنو نذیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منورې نه جلا وطن کړل د وجه د یو وعده خلافین چې هغه نقض د عهد کړو، او په دې ور سره فیصله وکړه چې تاسو په پوخانو باندې مال باروي، تاسو څومره اسباب چې تاسو په سارو باندې راضي هغه ځان سره یوسئ، باقی مال بټول دلته پاتې. بنو نذیر خیبر ته لاړل، د خیبر يهوديان او کافرانو ځان سره مرګري کړو. د دوی استاد او مشران مکه معظمه ته لاړل. مکه معظمه کې مشرکان مکه سره دا مشوره وکړه چې یکه تنها تاسو سره جنگ راغی، موږ تاسو امداد ونکړه، شکست تاسو ته په بدر کې درک. موږ باندې مدینه منوره کې جنگ راغی، تاسو زمونږ امداد ونکړه، موږ د وطن نه جلا وطن کړو. کدا سه ځان ځاني وینو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د کافرانو جرړې او باسي او موږ بټول ختم کی. راځي دا سې وکړو، تیر با په حساب کو د دین اخوا ته تاسو زمنګ مرګرتیا کوي، موږ بس تاسو مرګرتیا کوو. په شریکه باندې مدینه منوره باندې حمله کوو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ژوندې گرفتار او یا قتل او شهید وي او مدینه منوره د مسلمانانو د قبضون خلاصو. مشرکان مکه ډېر خيارو، هغه ورته موږ په تاسو اعتماد نه لرو. دا غي علت دار چې تاسو هم کتابیان یې او نبی علیہ السلام هم کتاب ولاد، تاسو يهوديان یې د تورات خاوندان یې، نبی علیہ السلام د قران دعوګیر دی، تاسو شریک اهل کتاب یې، کتاب والای. موږ مشرکان مکه کتاب والا نه یو، پغټه کې تاسو بیا موږ ته مرګري کیږئ. د خپل تصدیق د پاره تاسو نه دا تپوس کو، اے مشرانو د يهوديانو دارا ته وای چې د نبی علی السلام دین په حق دی، کدا من کم شرکیات کو دا په حق دی. د بنو نذیر مشرانو بدبختانو د دنیوي مفادو د پاره غي ته وی چې دا تاسو د شرک دین د رسول الله دین نه پسو چند افضل دین دی، پام کوي چې هغه توانو اورال مکه معظمه کې چې کم بوتانو د مشرکانو د تسلی د پاره هغه ته سجدي مو لګول. نو مشرکان مکه ور باندې اعتماد وکړ، لاسلی کی سره وکړه چې بس شریکه باندې به مدینه منوره باندې حمله کو. د دینه بعد د بنو نذیر مشران د غطفان قبیله تلاړه او مشهور او غټه قبیله وا، هغه هم لاسلی کور سره وکړه. غیر چاپیره چې څومره قبایل د عربانو، کاغه مشرکانو، کاغه اهل کتاب يهود او نصاراو، ټولو په شریکه د لاسلی کو کا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام علاج وکاو. دی غزا ته غزوه الاحزاب ویلش او احزاب غزوه الاحزاب ورتول او احزاب ډلو ته ویل شي. د کافرانو ټول ډلې په دې غزا کې سره متفق وي او دې ته غزوه الخندق ویل شي. خندق ورتول وی مسلمانانو د ځان د نجات د پاره خندق استلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اطلاع رااله چې خوشا ټول قبایل د عربانو اتفاق کړی دی مدینه منوره باندې و حمله کوي. صحابه کرام راغون مشورې ورنه وغوښتلې چې سبقو، چا یو رائے پیش کولا، چا بل رائے پیش کولا. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې د فارس صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ستاسو فارس کې چې یو مظلوم قوم باندې ظالمان ډیر شي، د مظلوم قوم د نجات لار نه هغه بیا پس شي ځان بچ کی. هغه ورته ویل ته زمنګ رواج داس چې د خپل کلی نه خندق وکني، د خندق سور لس غزور کی پاغه باندې کپ او جوړم لس غز کی کپاغه باندې پیدل سوکرا پوریوزی دیخوا مرچلی جوړی پغشي ولي کاسونه په باندې رادانګ رادنګل نشلن غرزيږي. دا طریقه د نجات
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلمان را یخکول ده مدینه منوره کې سالور اړخو پدې اړخ باندې بني قریظه پراتو بني قریظه اگر که يهوديانو خو نبی علیہ السلام سره داسې لاسلیک کړو چې ستا دشمنانو سره به موږ مرګرتیا نه کوو زموږ دشمنانو سره ته مرګرتیا نه کوي زموږ بخپلو کې په یو بل ډز نه کفارو خو لاسلیک داسې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زنانه شاته کورونو ته ولېږئ پدې کورونو کې د اوسېږي ولې اسم شاته بنو قریظه پراته دي هغې سره زموږ لاسلیک دی اړخ نه په موږ باندې کافران نشي راتلی پدې اړخ باندې او پدې اړخ د مدینې منورې د کجورو باغونه هغه زمانه کې د کجورو په باغ کې جنگ نشو کېده ځکه دغه شو گزارونه د کجورو ډډونه نیسی جنگ ورکې نشي رسول الله مبارک وی د اړخ دواړه خونو نه مې یریږي په دواړو اړخونو کې د کجورو باغونه دي او کافران په دې اړخ جنگ ته زړه نشي خکول یو اړخ پاتې شه د جبل الصلع په اړخ باندې دا اړخ وای دې اړخ ته خندق وکنئ په هر لسو صحابه کرامو باندې سلويخ غزه تقسیم ک سلويخ غزه وګده لس غزه جوور او لس غزه سورور او یا لس غزه زید و روایت دي خو رسول الله مبارک اعلانک چې د کم چا پزې کې یو سخ کانه وروته چې د هغې د ایستلو علاج نه ورته نو ما دې په خبرئ صحابه کرامو کار شروع که د نوجوانانو تعداد 1000 کسان صحابه کرام دي رسول الله مبارک په آس باندې ور باندې ګرځېږي ګزمې کوي کافرانو لښکرې لا تیاری کوي را رسېدلی نه دی مخکې نه نبي علیه الصلاة والسلام علاج شروع کړی مخه نیسي د سلمان رضی الله عنه په حصه کې یا د یو بل صحابي په حصه کې یو دوه کاڼي غټ رال پرخې رالی رسول الله مبارک ترال یا رسول الله دلته یو دوه کاڼي دي موږ ته علاج نه راځي نبی علیہ السلام راغې کولنګي اوچت که چې یو ګزاري ووهه د هغې نه یو برېښنا لاړه رسول الله مبارک ته څه نظرونه او ځایونه ښکاره شو حتی کې چې په هغه برېښنا باندې د شام ځینې ماڼۍ ښکاره شو نبی علیہ السلام وفرمیل زما امتیان به دا هم فتح کوي چې دویم ګزاري ووهه نو په هغې برېښنا لاړه د فارس ماڼۍ اعلان ورکه چې زما امتیان به دا هم فتح کوي هغه زمانه کې منافقانو کنه لکه دې زمانه کې چې وهابیان چې یو بزرگ داسې خبره وکړي چې 2 کاله بعد داسې کار کېږي یو د منافق شروع کړو هو دی چا په دې خبره کړ هغه زمانه کې منافقانو غټې غټې ګیرې پریښې وې رسول الله مبارک سبا جماعت کې منځونه کول یو د منافقانو یې وګوره کنه دا پیغمبر د خپل مرګري په داسې دوکه کوي د کافرانو د ډار نه ځان نه خندق تاوي او مرګرو ته په دې دوکه ورکوي چې زه 10 کاله بعد حالاتو نه خبر یم ته د دې نه چا خبر کړي چا محمد رسول الله ته خبر یوړ دا اعتراض دی وسنه نه دی دا د نکونو هغه زمانه کې منافقانو کړو د رسول الله په علم غیب باندې اول اعتراض د رسول الله د زمانه منافقانو کړي یو د خندق په غزا کې شوی دی او یو د تبوک په غزو کې چې رسول الله مبارک واپسې کې را روانو یو ځای کې قافله واړوله نو اوښه داسې سرې ده یو ناو ته لاړه اوښه ستنه شوه رسول الله مبارک وی زما اوښه نشته دی علي صاحب ته وی وګرځېږه زما اوښه پیدا کا منافقان اوازې خورې کړې وې که دا پیغمبر وی خپل اوښه دې پیدا کړي دی وایي زه په دې پوهېږم د اوښې نه خبر نه دی او دی دعوهګیر د پیغمبرۍ ګوره اول اعتراض هغې دا رسول الله مبارک وای داسې غصه او راوی فرمایي وای مخ مبارک تک سرو د غصې نه یو راوی وای ما رسول الله مبارک دومره غصه کله نه ولیدلی لکه په دې ورځ چې غصه و پاسېده د الله ثنا یې ویله بیا وفرمیل والذي نفس محمد بيده ما اعلم الا ما علمني الله تعالی په هغه ذات مې قسم چې زما روح د هغه په قدرت کې دی ګوره ما ته علم نشته او چې څه علم دی ما ته خدای را کړی دی اذهبوا الى وادي كذا وكذا وشعوب كذا وكذا
زې لاړ شي فلانی ناو ته فلانی ونې ته لاړ شي د ونې په جرړه کې زما د اوښې پړی نه ختی دی اوښه مې زور لګی چې ما ته راشي خو د اوښې پړی د ونې په جرړه کې نه ختی دی راتلی نه شي صحابه کرام چې لاړه همقه شان ته د اوښې پړی د ونې په جرړه کې نه ختی او رایې وسته رسول الله مبارک د دې حالاتو نه خبرو لیکن انبیاء دا شینه په کشفونو نه کوي دنیا دار اسباب ده دار اسباب کی کارونه ټول په اسباب باندې خدای تعالی ډیر کارونه تاسو ګورئ نه خدای په اسباب کارونه کوي نو پیغمبران بسنګ به سبب کارو کی چا بسترګې پټي کې ما کښ پوری دو ورشه داسې چل لینا انبیاء او اولیاء داسې کینا اگر کاغی ته خدای علم ورکړي د دې شینو لیکن اسباب باندې غي کار کوي او شی مې ورک دی ورشه تاسو ولټيږي ورپسې دا دلیل لدی نه چې رسول الله مبارک باندې خبر نو تقریر وکا وی تاسو کې ځینې خلک پیدا شوي زما په علم اعتراض کوي عمر فاروق سے پاسه د یا رسول الله حذیفه سے پاسه د یا رسول الله چا اعتراض کړی دی رسول الله مبارک دومره غصه او استا پلار اعتراض کړی دی هغه خاموش کېناست رسول الله مبارک چې تقریر سخت کا عمر فاروق سے پوښتنه چې نبی علی السلام غصه ده پاسه ده ويا رسول الله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبك نبيا وبالقران اماما وقدوه دا الله پیغمبر په دې رضا يم چې الله زمنګ رب دی اسلام مدین نه ته مخکله پیغمبري قران مو امام او قدوه ده یا رسول الله من تعفو کا خدای بتا تعفو کی کمن کې هر چا سبدي کړي هغه عفو ورته وکا رسول الله مبارک اعلان کفال انتم منتهون آیا منع کیږي با بیا به زما په علم اعتراض نه کوي زر صحابه کرامو بچغي والی یا رسول الله نعم بیا به اعتراض نه کوي رسول الله بیا ورته وی فهل انتم منتهون من شوي بیا به نه کوي اعتراض خلکو وی چې نه بکو پدریم کرته چې اعلان چغته وستا نبی علیہ السلام را کوش صحابه کرامو ته ویزي اوس خندق بیا وکنه هغه زمانہ کې منافقانو د اعتراضونه کړیو خندق کنستل کېدا یو صحابي مبارک ته روټي اونره سیده اوګش دا خېټه پورې یو کانه تړلې دي راغه یا رسول الله قریب دې چې نور مرګ ته نږدې کېږم د ډېر لږه د لاس لمنې او چته کړه خېټه پورې می کانه تړلې دي راوی مبارک وای نبی علی السلام د خاورو یو ډېر کې و د ډېرې ته اډه وهلې و دا سي اډه وهلې و چې صحابي مبارک ورته دا ګیله وکړه چې زه دومره اوګم د خېټې پورې می کانه تړلې نبی علی السلام رانیخ لمنې اوچته کړه رسول الله مبارک د خېټې پورې دوه کانی تړلې و د لوګي د لاس حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی هغه وی زمانه د رب په ذات قسم وی چې د رسول الله مبارک دا د رنگ سرواله او سپینواله چې مالی دلو خدا خندق پوره چې لمن اوچته کړه ما چې خېټه مبارک ته وکتل په ګردونو دومره کړه و چې د وجود سپینواله او سرواله ورکه نخ کارید په لمنو کې نبی علیہ السلام خپل هغه خور د خندق نه اوچتی کړي کورته په منډه منډه راځي بیبي رسول الله مبارک د لوګي نه خېټه پوری کانی تړلې دي تاسو سره د خوراک سنشته دي هغه ورته وی لک سکم 2 کیلو وربشي دي او یو وړو کې د چيلې بچی را سره ده دا حلال کا رسول الله مبارک ته دعوت وکا چيلې حلال کا اوړې واغل دا وربشوړ دي جابر رضی الله عنه رسول الله مبارک تراغه یا رسول الله ما تاسو ته روټي کړی دا هغه ورته وی یوازې ما ته دې کړی دا کنور مرګري مراسه شریک دي حضرت جابر سے وی ما ته حیا رااله ما یو کوم چې نور مرګري نه دي شریک رسول الله خفنش او کو ورته وایم چې ټول دینو زما کور کې خو په کم 2 کیلو وربشي دي یو وړو کې د چيلې بچي دا بزرو کسانو ته څنګه رسیږي خاموش شما رسول الله مبارک اعلان وکړ اے د خندق خلق ټول راغون شي جابر نن تاسو ته روټي کړی دا کله کله د نارینه حوصله د زنانه نه کمزوري جابر رضی الله عنه وی په ما ور خطای رااله پمنډ منډ کور تر عالم بیبي ته می والله العظیم او شرمېدم بیبي را ته وی ولی ویدا پوکم 2 کیلو وربشي دی محمد رسول الله زر صحابه کرام را روان کړي دي مل مستیات بیبي ډېر غټه حوصله لرله
هغه ورته وی تا ورته ویلي چې زر واړه راشي وی ما ورته نه دی ویلي ځان نه را روان کا وی دا ستا ملمانه نه دي دا د محمد رسول الله ملمانه دي د دې په مړولو باندې باغه پوهېږي ته ولې ورختای خو رسول الله مبارک جابر صاحب ته وی چې زه درغلی نه یم کټوی به د نغري نه کوزې نه او چې زه در رسېدلی نه یم دا اوړه به دې پیړکې نه او تنور ته به یې نم تپې رسول الله مبارک رو رسېده وی کټوی چېرته ده چا ورته کټوی وښوده سر یې ترې لرې که یو څه الفاظ یې ولوستل بیا یې لاړې راواخېستې او په کټوی کې یې لاړې واچولې وهابیان د نبی علیہ السلام برکت بالکل نه مني بیا یې چې راټینګ کې بیا وایي نه دم او دم چې وکړي کې برکت شته دی او قرآن چې ولولي خدا ذات کې څه برکتونه نشته مونږ وایو د رسول الله ذات هم برکتي دی دا لاړې ولې په دې کټوۍ کې اچوي که دا لاړې د برکاتو نه ډکې نه وی رسول الله لاړې ولې اچوي د بیهقي روایت دی مسند احمد هم راخستی دی چې نبي علیه السلام به سهار جمع وکړه نو د مدینې منورې خلکو به غلامانو ته اوبه ورکړې وي او هغه به د کوڅې په دروازه کې داسې قطار قطار د جومات دروازه کې ولاړو رسول الله مبارک به چې راووته نو په هغې کې به یې ګوتې وهلې ورته دا اوبه به بیا هغې په غټو چاټیو کې واچولې ټوله ورځ به د مدینې منورې په کورونو کې د رسول الله هغه اوبه څکل کېدې کومو کې به چې رسول الله ګوته مبارکه والې وه که دا د صحابه کرامو د برکت عقیدت نه وی نو رسول الله مبارک ته څه شي دپاره اوبه رالیږي چې په دې کې ګوتې ووهه راوي مبارک وایي کله به زما زړه ورباندې خوږ شو ربما كانت ليله البارده سخت یخنی بوا سخت جمع بو چې اوبو کې ګوته کې خودل بډیر سختو خو رسول الله مبارک په پا سخت یخنی کې د ټولو اوبو کې ګوتې ووهلې او بیا ولاړه ولې چې خلک ورته د برکت عقیده وه که هغه نا امیده رسختولی هغې خفه کېدل عرض مې دا کو چې هغه وړو کې املاړې واچولې رسول الله مبارک راغی لس لس کسان په یو کاسه باندې کېنئ نبی علیہ السلام خپله ولاړ دی صحابه کرام را دننه کوي کېنئ یو کاسه ده په هغې لس کسان کېني لس کسان زی روټۍ خوري لس نور راځي لس نور راځي حتی کې چې زر صحابه کرامو ټوله روټۍ وخوړه په آخره کې نبی علیہ الصلاۃ والسلام یې اوس ماته هم روټۍ راوړئ رسول الله مبارک وخوړه بی بی فرمایي د جابر رضی الله عنه د بخاري روایت دی ما چې د کټوۍ نه سر لري که چې ما وکتل چا داسې فکر نه کو چې د دې نه یو ګنې یو سمسۍ خوروا کمه شوې او نه هغه وړو رسول الله مبارک ورته چې لاړې توکړې وې دا ته یوازې نه شي پخولی د چم ګاونډ کورونو کې اوس دا تقسیم کړه چې دا درته پاخه کړي په خیراتونو کې په کورونو اوړه ویشل دا جایز کار دی د جابر رضی الله عنه په کور کې دا اوړه په کورونو باندې ایشل شوي وو دا د هغې صحابه کرامو سنت او طریقه ده چې یو بل سره د لاس واړولی شي په دې ښه کار کې واپس راله د خندق کار شروع دی کافران چې څوره رسیږي د دې نه مخکې د بنو نذیر څه مشران داسې فکر وکړه چې داخل کې بني قریظه پراته دي شاړخ راځئ چې دوی ته سلالچ ورکو دوی د رسول الله مبارک نه واړو که دوی زموږ ملګرتیا وکړي نو شاړخه به دی شي د دې اړخه به موږ ورباندې ورشو منځ کې به صحابه کرام راګیرو د شپې استازی ولېږه بني قریظه او مشر چې کومو د هغه دروازه یې وټکوله دروازې د شا د اړخ هغه جواب ورکړه تاسو څوک یې هغه ورته خپل نوم واخیست هغه ورته ویې زه په تا باندې پوه یم ما د محمد رسول الله سره لاسلیک د عهد کړی دی ته چې دلته راغلی زما د عهد ماتول غواړې او زه د عهد نه ماتوم زه واپس لاړ شي هغه ورته ویې ګورې زه د خیبر نه میلمه یم تا سره په کتاب کې شریک یم تورات ستام کتاب دی زما تم یهودي زه یهودي یم یو دوه خبرې در سره کوم بیرته زمینه نه ستا په مقصد زه خبر یم زما هغه عهد ماتول غواړي او زه د عهد نه ماتو خو چې کله یې دروازه ورته کولاو نه کړه نو ده یو پیغور ورکړ خلک عربان ډېر غیرتي خلک دروازې نه دې خوا نه جواب ورکوي زه په تا پوه یم چې کور کې یو ښه روټۍ تیاره کړې ده اوس د خپلې بیبي سره هغه روټۍ خورې تیارېږي چېرته دا میلمه رانه روټۍ ونه خوري چې دا اواز یې ورکړه هغه وشرمېده دروازه یې ورته کولاو دننه یې چې دننه یې که د بنو نذیر دا مشر ډېر پالیسمارو ډېرې بانې ورته وکړې خو د بنو قریظه او مشر ورته ویې زه لاسلیک نشم ماتولی ما د محمد رسول الله سره وعده کړې ده لاسلیک مې کړی آخر لالچ د دنیا ورک وی موږ دا فیصله کړې ده که بنو قریظه او زموږ ملګرتیا وکړه د مدینې منورې نیمه ځمکه به موږ ټوله بنو قریظه ورته ورکړو
صحابه کرام ډېر جیدادونه لرل، د کجورو باغونه او کورونه. دلته چې څومره مال منګنیسو دا نیم په نیمه به موږ تاسو ته درکړو، دا نیم به موږ ټول کافران سره شریکه باندې تقسیم. د بنو قریظه او مشر د شپې لاسلیک مات کړ. رسول الله مبارک تعالی دا اطلاع نه رسیدلی چې بنو قریظه او مشر لاسلیک مات کړي. زنانه ټول د بنو قریظه اړخ ته لګیږي، هغه اړخ نه د خندق برابر شوی دی او د جبل سلع شاته په دشته کې کافران راورسېدل، قافلې واوښت. انتظار کوي چې اوس لاره د جنگ برابره کی راوړي. بنو قریظه د شا د اړخه دوه استازي ولېږل. یو استازی چې دې کورونو ته ورشئ چې په دې کې نارینه شته که نشته، که نارینه ورکړي چې موږ دې اړخه جنگ په ګڼ تعداد کې شروع، که صرف زنانه نو چې جنگ ور باندې شروع کو د شا د اړخ. وعده خو یې د شپې ماته کړې ده. د رسول الله مبارک ترور بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها د حضرت حمزه صاحب خور ده. رسول الله مبارک ټول خاندان غیرتی دی، زنانه او غیرت ته اوس ګوره چې د رسول الله خاندان دا زنانه څومره غیرت ناکي. په یو خاندان کې د رسول الله مبارک بیبیان هم دي او دا ترور بیبی ور سره ده. جاسوس د بنو قریظه را روان دی چې دلته دیوال خوا کې تیر شه چې د نارینه او ګنګوسې ښکاری کنه. بی بی صفیه پاس ولاړه ده. په دې ټولو زنانه وی یو پیرادار حضرت حسان رضی الله عنه درولې دی چې اسیم دی اړه جنگ نه کیږي، بس ته پیرادار ش. بی بی صفیه حضرت حسان صاحب ته ورشه دا جاسوس دی، زه پوهیم چې بنو قریظه د شپې وعده ماته کړې ده، دا جاسوس جاسوسي وړي او جنگ راځي، دا جاسوس مردار کا. حضرت حسان رضی الله عنه ورته وی کما د خلکو وجل کولې شو نو زه باغ خندق کې ولاړم، ما دلته څه کول. بی بی صفیه رضی الله عنها کو تک راواخست، د قلا د دروازې پاړخ درشل کې ودرېدا. جاسوس د دروازې خوا ته تیریږي چې دروازې ته ورسېدا چې گزارې ور باندې وکړه، پر سر باندې ووهه، مردار یې کم دلته پرېوت. یو گزار سره کافر مردار چې مردار شه بیرته راوخته. حضرت حسان صاحب ته وی ورسه چاړه واخله، دا سټ ته پرې که چې دلته یو ویزان کم چې بنو قریظه ویریږي چې دلته خلک پراته دي. حسان صاحب ورته وی دا زما کار نه. بی بی صفیه رضی الله عنها خپله کوزه شوه، چاړه یې راواخسته. تاسو سوچو کې دا زنانه د زمانې به داسې کارو کې نشي کولی، دا ډېر غیرتناکې زنانه دي. چاړه یې راواخسته او د هغې کافر دا سر یې داسې پرې که، سر یې راواخسته په بلاخانه کې او ویزان که. نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. په ګټه ورل د خندق د اړخه یو څو حملې وشوې، خو په خندق کې باسونه پرېواته، د بره نه به دغه شو ګزارونه پې وشو، بیا به وتښتېدل، کامیاب به نه راتلل. حتی کې 3 کسانو د یو خاندان او د دې پهلوان عبدود نامه وه، یو مشهور پهلوانو، دا بدر میدان کې په سر زخمی شوی او دا قسم خوړلی چې ترسو ما د محمد رسول الله د خاندان نه د خپل زخم انتقام نه اخستی، تر هغې پورې به زه سر پټ نه کم، نه به په سر ټوپۍ کېدم، نه به رومال کېدم او نه به سر وینځم. داسې جاهل او زدي و. یو تره زوی ورسره دی، یو ورسره زوی دی، یا بل څوک دی. هغې ته وایي 3 واړه د سر نه تېرېږو، حمله به کوو. یو خوړګی شانو، دا خوړګي کې دا خندق لږ ټیټ راغلی و، 3 واړو آسونه راواچول او دا 2 آسونه راپورې وتل. دا یو آس لندې ګیر شو، دغه شو گزارونه پې شروع شو، واپس وتښتېدل.
چې دې خورا پورې وتل صحابه کرام زر کسان دی اراده لري چې ټول په اوس گزارونه کوي، لیکن جاهل ډیرو خيارو هغه आवाज وکړ براز البراز، څوک در کې د پهلوانی نشته. ا زمانہ کې باول پهلوانی کې درستو بجن کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ چې عبدو تسوک مقابله ته وځي، ټول خاموش دي. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راپورته شه یا رسول الله زکو تیار. نبی علیہ السلام تکینا دی وخت د حضرت علی صاحب عمر ډیر کم دی، د مبارک په وکالنۍ باندې ایمان راوړل او ابتدا کی ایمان راوړل ډیر لس کال هغه دی نو 20 کال او دا 3 کال دلته وتلی دي 40 کال. د 40 کال عمر چې کم دی د 10 کالو نه رسته د انسان طاقت او د موټو زور برابرۍ. 10 کال نه مخکې انسان کباتوري او چغي وحیدا چغي بیزای د انسان د وجود استقامت او طاقت چې کم دی موټو ته چې راځي هغه 10 نه تر 40 کالوي. دا د انسان په خزوانی ده، ځکه به جنتیان په جنت کې 10 یا 13 کالو په عمر باندې دا خپل ځواني ده. رسول الله مبارک بیا اعلان وکړ چې د مقابله تبسو کوزي. حضرت علی سے پاسه د یا رسول الله زبوس هغه بیا کې نو وې تکین پدریم आवाज باندې حضرت علی سے بیا پاسه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مبارک لاسونو ورته پټکې وه او بیا ورته تور لاس کې ورکړه وېزا وسوزه. حضرت علی رضی الله عنه چراغ کافر پهلوان پاس باندې سور دی، دومره جاهل دی، داس نراکوش شو، داس سلور واره پونډی پتور وهلیا سي مردار کا دته مخلا واړو یا صحابه کرامو تاسو داس خیال اون کوي چې عبدود غني بیام تختی ژوندې عبدود دې تراغله دی یا تاسو په لاسونو ځان جهنم ترسي یا په خپل لاسونو تاسو جنت تلیږي. دا आवाज یو حضرت علی رضی اللہ عنہ مخامخ شورتا ورتوی تسو کی د کم خاندان نه هغه ورتوی زد ابو طالب صاحب زویم د عبد المطلب صاحب نوسیم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زویم. هغه ورتوی ستا پلار ابو طالب زما ډیر کله کنډیوال داغه د انډیواله خاطر کوم تا سوال کوم ته زما مقابله ته مرزه زلاش بل څوک د ماته مقابله ترو بس. د دې پهلوان په عربو کې دا اعلان کړو چې ما تدری خبرو کې چا درې وکړي یو بز خامہ خامنم دار د شرایط. حضرت علی رضی الله عنه ورته ما ته چاویل درې خبرو کې و معنی دا رښتیا ده ویا ولا خبر درته دا کوم چې ایمان راوړه یک الله وحاشا دا خو سره کې دینش وې دوی مدر تدا کوم زو واپس لاړ شه جنگ مکوا ژوندې وړه ورته وې دام نشي کېده وې درې مدر تدا کوم مې راځه چې مقابله او جنگ وې ته چا زوی د ابو طالب سره وستا سوال لرته کوم ما ته بل څوک راشي ستا پلار زمان دیوال لتا سره جنگېګم. حضرت علی رضی الله عنه ورته وی چې ترا سره نه جنگېږي زه سره جنگېګم. د دې خبره سره عبدود غصه شو او په حضرت علی رضی الله عنه باندې گزارو کا په خپل ډال داغه دفاع وکړه. شیګان دا روایت ذکر کوي چې حضرت علی صاحب د زنګونو پورې پزما کدن نشدا دروغ دي. دا یو تاریخ هم لیکلی نه دی، صرف دومره تاریخونه لیکلی دي کتاب المغازی د واقعي راخستی چې حضرت علی صاحب باندې دومره بوج راغی چې دا زنګونونه سره قط شو. سړی باندې بوج راشي زنګون قط کیږي دا سزمه کې تمایلش واپس راجک شو چې حضرت علی رضی الله عنه نمبر راغی د کافر په سر باندې و بيدو بار یو ټوپۍ راغی لن مغفر جنگي خول او راغی لن د دوه زغره واستوي او چې گزار ور باندې وکړه حیدری گزار بيدو ماته شو جنگي خول مات شه د کافر سر تر دې زنه پورې وشکید کافر پرې واته. نبی علیہ السلام د الله اکبر چغه وهله یاد سبحان الله زر صحابه کرامو سبحان الله د الله اکبر چغه وهله حتا جاوبته الجبال دمر زنګاوي لاړې چې د مدینه منورې د غرونو کې وتم به راوتم به دا شان وازیلا
دویم مرګره او تختیدا چې تختیدا په خندق کې پریوات دا پاسه نه په گزارونه شروع شو لیکن هغه आवाज وکړ چې زدا مشرانو او د سیال د خلکو مرګ غواړم یعنی پهلوانی کوم حضرت علی رضی الله عنه رسول الله مبارک نے اجازت واخسته وکسته اجازت د سره لند خندق کې جنگ کوم ای ور کوش بس حضرت علی رضی الله عنه خندق ته کوش د خندق خلص غز سورو عمل تلند خندق کې په پهلوانی کې کافر مردار دا دواړه کافرانو مړی پراتو رسول الله مبارک ته صحابه کرام را لوي کافرانو پیغام را لګل چې پیسې بدر کو دا مړی راکې دا پیسې به تی واخلو مړی به ورکو ورته پاغي باندې بجهاد کې سامان واخلو نبی علی صلوات والسلام ورته وینا مړی د چامې سره وای دا مړی به پیسو ورته ورکې مړی د چای سره ول دا په شریعت کې ډیره عظیمه ګناه ده دا کافر مړی بم نه ساره او دا کافر د مړی مسلمان ناروا ده چې مړی او شباز خلک مړی ته بیا ماشینونی سي او یا چې د مړی نه غوګونه پوزي پرې کوي یا څه دا په شریعت کې منع دي نبی علی السلام د واه کسانو چې درعلو زکوان د قبیله راغلی یو صحابي قتل کړي او دوکای کړي وا رسول الله مبارک داغي پسترګو کې سخان منډلیو خو بیا تر مرګه پورې راوی مبارک کوئی چې رسول الله هر تقریر کو د مسلمانانو به خلق منع کول چې کافرانو مړی به بد نمونه کوي نه کاغذ تاسو مړو سره هر څو کړه دا د هغې ګناه ده د هغې کار دی خو د کافر مړی چې وشه بس مړي ته به نور څه نه وایي بیا چې مړی اوخته مړی به روغ جوړ وسپاري یو څو حملې کافرانو نور وکړه لیکن په خندق کامیابېدی نه شو رسول الله مبارک هغه شپه راله سخته تیره ده حذیفه رضی الله عنه فرمایي داسې توره تیره ده هېڅ ښکاري نه توره شپه ده وی ما د لاس راواخست سترګو ته مې نږدې که ما ته خپلې ګوتې نه ښکارېد او داسې شدیده یخني ده چې هر صحابي د ځان نه کمبلې تو کړي او څادرونه یې تو کړي باد راوالوت نبی علیه السلام یو څو موټې شګه راواخسته او چوف یې کړه او پې وی فرمیل شاهات الوجوه یا یې دا وفرمیل حامیم حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون دا په ولستل جو فکر او دا غاړخته چې دا څومره کافران راغلي او د هر کافر سترګو ته دا غشګي ذره ورسید اورون امر شو دیږي واوختل حتی کې بعد دومره زیات شو چې هغه ساروي کومونه سارو پړی وش کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګرځيږي غزمه کوي دومره یو ورځ په تکلیف راغی چې د سحر منځ د ماسپخیم منځ مازیګر منځ د ماښام منځ څلور منځونه نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه کرامو نه قضا شو دې ته څوک نه جوړېدل چې منځ ورکې وکړي دومره د غشو بارانو په مدینه منوره باندې په یو ځای باندې د نبی علیه السلام نه څلور منځونه او د صحابه کرامو نه قضا شو رسول الله مبارک اخره کې خیرې مو کړې چې خدای دې داسې خراب کړي لکه موږ باندې چې د خدای د عظیم عبادت قضا کړ بیا یې ماخوستن هغې ټولو قضایي راوګرځول دا امت ته یو تعلیم چې جهاد کې سختی در باندې راشي مونږ به قضا کوي خو د کافرانو مقابله وکړي په دې آن کې نبی علیه السلام پاس ګرځېږي او اوس یو استازی جاسوس پیدا کوي چې پورې غاړې واړی چې د کافرانو حال څه دی حذیفه رضی الله عنه فرمایي زه پې پوه شم چې دا جاسوس لټوي یو کنده او په دې کنده کې پټ شوم چېرته ما ته ونه وایي چې جاسوسۍ ته لاړ شي وی د کندې په غاړه رسول الله مبارک پاس باندې تېرېږي وی زما د دې خپو د شغارې اواز یې واورېده ما ته وی من انته څوک یې ما ورته وی حذیفه وی حذیفه ما وی او راپورته شتم دې کار ته جوړي راځه جاسوسۍ ته ووړه چې رالم ما ورته وی یا رسول الله وجود مې رپېږي په ما زلزله ده ما ته دعا وکړئ چې ونه یېرېږم وی زه یې دم کړم وی چې دم یې کړم چې پورې غاړه واوښتم دومره اطمینان راته نصیب شه ما داسې فکر نه کو چې زه کافرانو درمیان کې ما وی ګینې زه مدینه منوره کې د صحابه کرامو ډله کې روان چې پورې غاړه واوښتم ګورم ما ته رسول الله مبارک وی کې یو کافر دی وژلی شو نو وژنی ما بیا ته ګیرېږي ته جاسوسۍ ته ځې ستا د وژلو کار نه دی توره را سره د واوښتم اور بل دی یو کس دی ډېر چاق دی او دا لمنې داسې په شا راړولې ده او دا شا دی اور ته ګرمۍ ما دې خوا کې ملګري نه تپوس وکړه چې دا سړی څوک دی
وی ما ته وی دا ابو سفیان دی د کافرانو مشر دی وخت کې دی دا ابو سفیان دی درست ایمان راوړی دا د معاویه سے پلار دی د یزید نیکه دی بدر غزا د احد غزا کې هم دی مشر دا ابو سفیان دی وی ما خ قتلولی شو لیکن ما ته رسول الله مبارک ویلیو چې څوک به وژنې نه ابو سفیان اعلان وکړه تیاره زیاته داسې نه څوک جاسوس در کې رادن نشي خپل مرګره د یو بل نه تپوس کوي چې دا خوا کې مرګره مو څوک ناست دی چېرته د رسول الله صحابه کرام در کې رادن نه نشي حذیفه صاحب وایي ما دا آواز واورېده ما وی چې اوس به ته د چا نامه اخلې وی مرګري رانه تپوس وکړه ما مکه معظمه کې یو مشر و ما د هغه نوم ورته واخېسته چې زه فلانی یم جاسوس ته دروغ ویل شریعت کې روایي خو چې دا اور بعد زیات شعور یې مړ کړه کټوۍ واړولې ابو سفیان آواز وکړه نور دلته جنگ نه کېږي الرحیل الرحیل زی هر څوک پاسه اوښانو سورېږئ تختی وی لاړم د غطفان قبیلې ته هغې مې اعلان وکړه چې الرحیل الرحیل ټولو تښتېدل واپس را پورې وتم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په تهجد ولاړ دی په داسې شپه هم نبي علیه السلام تهجد نه قضا کوي وی چې رالم نبی علیه السلام سلام وګرځو دا کمبل ما ته راوګد کوي دې کمبل کې ځان ګرم کا چې رسول الله مبارک تهجد خلاص کا په دې کمبل کې رسول الله مبارک هم خپې وغځولې د دې اړخه ما ورکې خپې راوغځولې په یو کمبل کې ځان سره پټ کړم خبرې راته نه کوي زه وایي د یخنۍ نه داسې رپېږم حذیفه صاحب به بیا فخر کو وی زه هغه څوک یم چې ما محمد رسول الله سره په یو کمبل کې آرام کړی دی او یو کمبل کې مې خوب کړی دلته بیا نبي علیه السلام دی او د کړی م دی چې تا ډېر بېخوبي کړې ده چې کله ښه آرام شو رسول الله مبارک ورته اوس حال راته ووایه هغه ورته واقعه بیان کړه چې ټول تښتېدلي دي څوک نه دي پاتې شپه تېره شو نبي علیه السلام صحابه کرامو ته اعلان نظیر یې وکړه ټول لاړه خپلو کورونو ته ټول په ګردونو آلوده و چا لمبل چا ځانونه صفا کول نبي علیه الصلاة والسلام لاړو غسل خانې ته اسلام یې اوی لمبل چې اوی لمبل د لمبا نه رستو رسول الله مبارک به دا سر دې شکل کې په منځ بیلولو ښی اړخ سر یې ګومنځ کړی دی چپ اړخ سر ګومنځول لا پاتې دي چې د مسجد نبوي په دروازه کې حضرت جبریل علیہ السلام په سپین اسپه باندې سور دی ولاړ دی رسول الله مبارک ته مسکا باندې دی خاندي وی تعجب دی موږ فرشتګانو د جنگ صلاح نه دی ښودی او پیغمبرانو بیا صلاح کېښوده لامبي رسول الله مبارک ورته ولی بیا څه امر دی وی بیا امر دا دی چې بله شپه بني قریظه او د شپې عهد مات کړی دی کافران تښتېدلي دي رب ذوالجلال امر را لېږلی دی چې زه اوس په بني قریظه باندې حمله وکړه اسم د کافرانو ټولو زور د دی نه واخله دی د شپې عهد مات کړی دی حمله ور باندې وکړه نبي علیه السلام راووته صحابه کرامو ته اعلان وکړه چې د مازدیګر مونځ به ټول بنو قریظه ته رسوئ مدینه کې څوک مونځ ونه کوي د مازدیګر مونځ به بني قریظه ته ټول رسوئ صحابه کرام په لار روان دي دا بخاری روایت دی 100 صحابه کرامو په لاره کې وي موږ مونځ کوو چا ورته وي دا مونځ څنګه کوئ رسول الله وایي بنو قریظه کې به مونځ کوئ هغه ورته وایي نه د رسول الله مبارک دا مطلب دی چې سارېږئ ما ځنډېږئ ما ځان شپه هلته ورسوئ اوس زه په لار روان یم د مانځه ټیم دی زه دلته مونځ کوم دا منع نه دی دقه ځای امام بخاری شارحینو راخستی دی چې امامان د مذهبونو دا د حدیثو خلاف نه کوي دا حدیث مطلب لټي او وهابیان د حدیث په مطلب نه پوهېږي هله ګوره وایي امام صاحب د حدیث خلاف کړی حدیث خلاف نه وي په دې ځای صحابه کرامو د حدیث خلاف نه دی کړی رسول الله وایي مدینه قریظه کې به مونځ کوئ د مازدیګر صحیح مقصد دا دی چې دلته مۍ سارېږئ بیا شپه نه شئ رسولی مزل ډېر دی وختي روان شئ نو چې چا مونځ بنو قریظه ته رسو هلته یې وکئ چا په لاره خو یې سارېږئ ما دا د صحابه کرام دي د رسول الله په قول کې تعویل کوي او مونځ په لاره باندې کوي دا ناجیز کار نه دی د رسول الله د یو خبرې صحیح محمل لټول نبی علیه السلام روان دی یو بوډۍ زنانه د تپوس دی کوي مخکې څوک په مخه درلل وی څوک هم نه یو سړی و په سپین اسپه باندې سور او ډېر تیز روانو رسول الله مبارکو فرمیل دا حضرت جبریل علیه السلام چې زموږ نه مخکې د جنگ ډګر ته یې ځان ورسو کافران چې خبر شو چې نبی علیه السلام او صحابه کرام غصه دي ټول ورسېدل یوې قلا ته ټول راغونډ شو په هغې کې محاصره شو 20 ورځې قلا محاصره ده د قلا نه راکوزېږي نه او د قلا نه دننه د تورو د غشو بهر نه جنگ نه کېږي
اتلسمه یا شپاړسمه ورځ ده. ابو لبابه رضی الله عنه یو صحابي دی، دا د بنو قریظه او د کلي و، ایمان یې راوړی. د هغې یو مشر بره راوخته، ابو لبابه ته وایي که موږ درکوش شو زموږ حال به څنګه. ابو لبابه ورته داسې اشاره وکړه، په ګوته یې پستونې راښکله چې دا معامله در سره کېږي، بل کار دسه نشته. چا نبی علیه الصلاة والسلام ته وی چې هغې خو راکوزېدل، تسلیمېده، دا ابو لبابه ویرول. رسول الله مبارک ابو لبابه ته په خوله خبره ونه کړه، خو تندي کې لږ فرق راغی. لږ نبی علیه السلام زړه کې د ابو لبابه نه خفه شي. دا بعضې مریدانو نه پیران خفه شي که نه، بیا مریدان غاړه کې پړی واچي، وهابیان وایي دغه دی شرک که نه، د دې نه غټ شرک شته دی، پیر ته په غاړه کې پړی اچي. دی خواران د صحابه کرامو د زندګۍ نه اډو خبر نه دي. ابو لبابه چې خبر شه چې محمد رسول الله رانه خبره، جنگ یې پرېښوده، غزا یې په ځای پرېښوده، مدینې منورې ته راغې، زنانو ته یې پړی په لاس کې ورکړه، وی راشئ د مسجد نبوي د برجیو پورې ما کلک کلک وتړئ، تر څو چې محمد رسول الله خوشي کړی نه یم هغې پورې به زه ځان نه خوشي کوم. څو ورځې ابو لبابه د برجې پورې تړل شوی دی. او چې کله نبی علیہ السلام مدینې منورې ته راغی، ولې ابو لبابه څه کړي دي؟ وی ابو لبابه وایي ما نه رسول الله خفه دی چې دی مې خوشي نه کړي، زه ځان نه خوشي کوم. نبی علیہ السلام یې پړی کولاو کړ، وی زه دلته خفه نه یم. عرض مې دا کو صحابه کرامو نه چې رسول الله خفه کېږي ځان په پړي باندې تړي. دا مریدان د هغه صحابه کرام هغه سنت پوره کوي چې پیران مبارکان ته خفه کېږي یا غاړه کې پړی اچوي یا د معافۍ دپاره چې کوم دی زارۍ ته ورځي، معافي ترې نه غواړي. آخر کې د هغې مشر اعلان وکړ چې زمونږ پخوانی مشر سعد نومیږي، اوس ایمان راوړی. سعد چې څه فیصله کوي زمونږ هغه فیصله قبوله ده. سعد د خندق په غزا کې زخمی شوی او 20 ورځې زخمی پروتو. نبی علیه السلام سعد راولی، سعد چې راوستی شه، د بخاري روایت دی، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وایي قوموا لسیدکم، خپل سردار ته پاسېږئ. وهابیانو ته چې دا پیش کې وی نه، د دې دا مقصد دی چې د سردار خدمت ته پاسېږئ. 1000 کسان د یو مریض خدمت ته پاسېږي، 1000 کسان چې د یو مریض خدمت ته پاسېږي او به یې کوي د خدمت په ځای باندې، خو خدمت نه کوي. 1000 کسانو ته څوک وایي چې پاسېږئ د یو مریض خدمت وکړي. رسول الله مبارک وایي قوموا لسیدکم، سردار ته پاسېږئ. علامه ابن کثیر بدایه کې د روایت راخسته قیل لتعظیم سیدکم، د دې مقصد دا دی د بعضو په قول باندې چې د خپل سردار تعظیم ته پاسېږئ. دی وی د تعظیم دپاره ودرېدل ناروا دي. نبی علیہ السلام صحابه کرام د سعد تعظیم دپاره ودرولی دي. صحابه کرام ودرېدل، سعد صاحب کوش. اے سعد دا کافران وایي ته زمونږ پخوانی مشر یې، اگر که ایمان دې راوړی دی خو موږ په تا ډېر اعتماد دی چې ستا څه فیصله ده موږ هغه منو. سعد صاحب خو 20 ورځې زخمیتوب تېر کړی و، زخمي و، ډېر غصه و. هغه وی زما فیصله منی وی یاو وی چې چا ایمان پکې راوړه ټول بچ دي. ایمان چې چا رانوړه، مشران او نوجوانان دا ځوانان دا ټول حلال کوي، ښځې وینځي کوي، هلکان غلامان کوي، مال په خپلو کې تقسیم کوي. زما دا فیصله. بوډاګان او ځوانان حلال کوي، هلکان غلامان کوي، ښځې وینځي کوي، مال خپلو کې تقسیم کوي. کسو کې ایمان راوړي خورا دی. جبریل علیہ السلام راغی خاندي، نبی علیہ السلام ورته وی ولې خوشحالي؟ وی نن چې کومه فیصله حضرت سعد وکړه دا فیصله رب ذوالجلال ځان سره هلته کړې وه. په دغه ورځ باندې 9,500 کسان نوجوانان او بوډاګان صحابه کرامو د چرګانو په شکل حلال کړ چې ایمان به یې نه راوړه، حلال به یې کړ. چا 600 یې کړي، چا 9,500، چا 9,500 یې کړي. نور غلامان وینځي، مالونه یې ترېنه ټول راوړه مدینې منورې ته. سعد صاحب چې واپس راوستی شي، مشر د قوم دی، خلک پوښتنې ته ډېر راځي. رسول الله مبارک وفرمیل سعد ته په جماعت کې خیمه ووهئ او دی په دې جماعت خیمه کې واچوئ چې پوښتنې ته خلک راځي نو آسان به وي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام په کور کې د تهجد ټیم دی. جبریل علیہ السلام راغی، یا رسول الله دا جماعت کې دا شهید څوک دی؟ رسول الله مبارک ورته وایي خو سعد دی، ژوندی دی، شهید شوی نه دی. وی دا شهید څوک دی؟ رسول الله مبارک دومره ورخطا شه، څادر ترېنه په خپل کټ کې پاتې شه او رامنډه یې کړه چې مسجد ته راووتل، ګوري چې د خیمې نه وینه بهر ته راوتلې ده،
زاړه زخمونه بیا تازه شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سعد رضی الله عنه په شهادت رسیدلې دی. جبرئیل علیہ السلام ورته وی یا رسول الله تپوس مې زکه وکړه چې د سعد صاحب روح اخیستل کېده دا څومره د اسمان دروازې چې دی په هر دروازه کې فرشتگان استقبال ته ولاړو او کله چې د سعد روح اخیستل کېده واهتز له عرش الرحمن د خدای عرش د خوشحالۍ نه زنګېده د روح د پاره چې کله د روح اخیستل کېده. کله چې د سعد صاحب جنازه تیار شوه دا جنازه په تیزۍ باندې روانه ده. نبی علیہ السلام پنجی لگئی پنجی نه لگئی. منافقان هم دی جنازه کې روان دي. ای وای سمره سپکه جنازه ده سمره تیز روانه ده. چا رسول الله مبارک ته منافقان وای چې د سعد جنازه سپکه ده هغه ورته وای دا بدبختان نه پوهیږي دا فرشتگانو اخسته ده چې دومره تیز روانه ده. چا ورته وای دا پنجی لګي پنجی نه لګي څه علت ده؟ وی دومره فرشتي را کوزي شوي دي چې مدینه منوره کې د ځمکې او د پنجی لګولو ځای نه دی پاتې د سعد جنازې ته. کله چې لحد رسول الله مبارک کوزیږي خپله کوشه نو دعا یې وکړه بیا د سبحان الله چغه وواله. صحابه کرام هم د سبحان الله چغه وواله بیا یې دعا وکړه. بیا یې د سبحان الله چغه وواله. صحابه کرام هم د سبحان الله چغه وواله بیا یې دعا وکړه. او په دریم ځل سبحان الله چې ویل شه سعد صاحب دفن که چې راپورته شه چا ورته وی یا رسول الله تاسو داسې کار مخکې نه و کړی دا ولې؟ ما چې کله سعد صاحب لحد کې کېښوده ځمکه را روانه شو ور باندې ما دعا وکړه چې الهه حضرت سعد د دین ډېر خدمت کړی دی الہ العالمین دا د قبر دا ځمکې تنګېدل پې باندې خدای اسانه کې ځمکه تې لاړه ما باندې خوشحالي راله ما د سبحان الله چغه د خوشحالۍ نه ووهله وې ځمکه پې باندې بیا راله ما بیا دعا وکړه بیا ته ځمکه لاړه په دریم ځل پې ځمکه راله ما بیا دعا وکړه بیا ته ځمکه لاړه. رسول الله فرمایل که چېرته یو سړی د ځمکې د راغونډېدو نه خلاصېدی شوی نو اول به سعد خلاص شوی وی خو نه سعد چې خلاص شو د محمد رسول الله په دعا باندې تې نه خلاص. خو عرض مې دا کو دا ځمکه په هر چا راځي خدا بعضې سړی چې نیکان دي هغوی بیا د بچي په شکل لکه مورې چې ځان ته راجوختوي داسې راجوخت او چې بدبخت وي نو هغه کې بیا پختۍ دننه کوي او دا سر او خپې یو ځای کوي سره هغه ته د عذاب په شکل باندې راځي. دا د خندق هغه مختصره غذا وه. دې غذا نه باید عبرت سړی واخلي چې صحابه کرام په دې غذا کې څومره کمزوري دي. ګورې د ډار د وجې نه ځان نه خندقونه تاوی نو دا شان رسول الله مبارک و اسلام ابتدا کې غریب بیا غریب کیږي. دا شان حالات برازي مسلمانانو باندې حتی کې که خندق ځان نه تاوی یا دا شان بوج ور باندې راځي مسلمانان بخپل همت د لاسه نه ورکوي جهادي جذبات به د خپل سنونه نه وباسي. رسول الله مبارک غزوات زیات دي په دې زبانې سیرت النبی ختمومه ان شاء الله را روان تقریر به هغه د قیامت د علاماتو متعلق وي. دو جمعې وي که درې جمعې وي چې قیامت نه مخکې څه علامات راتلونکي دي هغه علامو کې کمې علامې پوره شوي دي کمې پاتې دي نو تقریبا دوه اتیا غټې علامې لس غټې علامې دي او دوه وړې علامې دي. دوه وړې کمې علامې چې دي هغه ټولې پوره شوي دي او په لسو غټو علامو باندې شروع ته انتظار دی. که هر کله شروع ورکې وشو نو بیا قیامت ته دومره وخت پاتې نه دی. الہ العالمین دی موږ او تاسو کې ایمانی جذبات راولي. نو عرض میں دا کو چٹیم اگر که پورا دے خو جہاد متعلق دا سمر بیان چوشا دا سو افتو رئیسی دا دی مقصد صرف دا نه چې و قصه دا وامه اورید او ختم شوا بلکې دې قصونه عبرت اخستل پکار دی. او جهاد هغه عظیم عبادت ته چې نبی علی السلام د دې متعلق فرمایي الجهاد ذروة صنام الاسلام جهاد د اسلام د بوکان بر سر دی په اوخ کې بوکان او چت دی او د هغې بر سر هغه جهاد دی. دا شان نبی علیہ السلام فرمایي د کم امتی سترګې چې د جهاد په پیره کې غړېدلې پاتې شوي په دغه تنه باندې د جهنم اور حرام دی. رسول الله مبارک فرمایي د چا خپې چې د جهاد په ګردونو کې په ګردونو آلوده شوي دغه خپو او دغه تنې باندې د جهنم اور حرام دی. رسول الله فرمایي چې د جهاد په اول صف کې د یو امتی یو منځ په یو کم 50 کروڑه باندې یعنی د دوه حدیثو د ضرب نه دا جوړیږي یو کم 50 کروڑه باندې جهاد په اول صف کې یو منځ د امتی قبلیږي. دا منځ ګوره دا په علم کې یو کم 50 کروڑه نه ملاویږي دا په حج کې نه ملاویږي
دا په پیرۍ مریدۍ کې نه ملاویږي، دا د دین په یوه شعبه کې نه ملاویږي، دا یو کم 50 کروڑه ثواب دا په تبلیغ کې نه ملاویږي. کچا درته وی چې تبلیغ کې دا ملاویږي دا دروغجن دي، دا به صرف په دغه نوم باندې خلک د جهاد نه منکري. تبلیغ کې دا اجر نه ملاویږي، دا صرف او صرف دا اجر چې ملاویږي یو کم 50 کروڑه هغه جهاد فی سبیل الله، او چا چې خپل نفس او مال باندې قتال او غزا وکړه هغه انسانانو ته خدای تعالی دا اجر ورکوي. دا د هغې خصوصیت دی. او رب ذوالجلال فرمایي ما په ابتدا خطبه کې دا تلاوت کو، یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا داسې یو تجارت درو ښیم چې تاسو په د دردناک عذاب نه خلاص شئ او د دردناک عذاب نه تاسو وساتي؟ داسې تجارت، داسې بیع او شراء او کار درو ښیم؟ صحابه کرام ورته وی چې وښودل شي ډېره ښه ده. الله آیت نازلوي تؤمنون بالله ورسوله، هغه کار چې تاسو د درناک عذاب نه پې خلاصېږئ دا دی چې په خدای تعالی ایمان راوړئ او په نبي علیه السلام ایمان راوړئ. مونږ ټول لله الحمد په خدای تعالی او په رسول الله ایمان راوړی دی، لیکن یو بل شی دی چې د عذاب نه پې سړی خلاصېږي. هغه الله فرمایي وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم، تاسو به جهاد کوئ د خدای په لار کې په خپل مال او په خپل نفس سره. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، دغه کار درته ډېر غوره دی که تاسو په خپل ګټه تاوان باندې پوهیږئ. نو څه چل به الله وکړي که تاسو جهاد وکړه، یغفر لکم ذنوبکم، رب به درته ګناهونه ټول معاف کړي. ویدخلکم جنات، جنت ته به ودننه کړي تجری من تحت الانهار، چې لندې ورنه څلور قسمه ښایسته ولي وروانې دي، د ماڼیو د ونو د هغې لندې. ومساکن طیبة، ښکلې ښکلې بنګلې مسکنونه به درکړي. ذلک الفضل العظیم، دا هغه عظیم احسان او فضل دی یا فوز العظیم. دا مسلمانان په دې رشوت ډېر خوشحالیږي، الله ورته یو رشوت وړاندې کوي. که جنت ګټه رستو د هغې نه نه خبر، نو لږ ځان دې نه خبر کوي. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قریب. اے مسلمانانو جهاد کې یو بل کارم شته دی، هغه څه شی دی تحبونها چې تاسو ته ډېر ګران او خوښ دی، هغه غنیمت دی او مالداري دی او پیسې دي، وینځې پکې ملاویږي، غلامان پکې ملاویږي، پیسې پکې ملاویږي. نو هسې دنیا پسې ورک ورک یې خو جهاد ته راوځئ، جنت هم ملاویږي. واخرى تحبونها، الله یو کار بل پکې ملاویږي چې تاسو ته ډېر ګران دی، چې غنیمت دی. نصر من الله وفتح قریب، امداد د خدای د جانبه او فتح نږدې ده. خو لیکن انسان خدای تعالی لږ ازمایي چې دا انسان څه کوي. خدای تعالی وایي داسې ډایرکټ مو جنت ته نه بوځم، تاسو داسې ګمان کوئ. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، تاسو ګمان کوئ جنت ته به داخل شئ. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، خدای به تاسو کې مجاهدین نه بیل کړي د هغه کسانو نه چې جهاد نه کوي او جنت ته به ځي. داسې نه ده، خدای به تاسو باندې امتحان راولي، بیا به درکې مجاهد د منافق نه بیلئ، نو بیا به مو جنت ته دننه کوي. دا خدای امتحان، یعنې خدای ته څه سخته ده. نمرودیان په میاشو ختموي، بس ماشې به مسلط کي، کاڼي به پې وورئ، نور اسباب ورته د طوفان به پې راولي، امریکا د دریاب په منځ کې اوبه به پې راپورته کړي. خدای ته څه سخت دی، لیکن موت ازمایي چې زه ورته څه کوم. دا جنت چاته جوړ دی، دا به آخر بوځي هغې ته څوک. نو دا یو څو خبرې مې ستاسو حضور کې عرض کړې. دا واقعات د عبرت دپاره دي، دې نه فایده اخیستل پکار دی او جهادي جذبات د سینو نه مه وباسئ. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.